د ژمي د بل سوړ فصل پیل هم په سپیره میدانونو وشو. که څه هم د خوړ کاڼي کلک دي خو د دغه تنکیو ماشومانو ارادې تر هغې هم غښتلې دي. دوی د ماشومتوب د لوړ عزم او سپېڅلې ارادې ملګري دي او د روښانه راتلونکي لپاره یې هڅې ګړندۍ دي. سره له دې چې د زده کړو پر لاره له ګڼو ستونزو سره مخ دي خو د زده کړو سره بې کچې مینې مجبوره کړي چې د ژوند هرې سړي تودې ته سینې سپر کړي. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اړوند د خادر هغه ابتدایي ښوونځی دی. که څه هم د تاسیس یې کلونه وشول خو لا هم د اولیه امکاناتو نشتون یې ټولې تدریسي چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي. دوی له حکومت او ټولو دولتي چارواکو غوښتنه لري چې د یاد ښوونځي ستونزو ته رسیدګي وکړي ترڅو یې په تدریسي بهیر کې شته ستونزې حل او فصل شي. د یاد ښوونځي استادان وایي دا ښوونځی 20 تدریسي ټولګي لري او دا مهال څه باندې 1500 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي چې 40 سلنه یې نجونې تشکیلوي. دوی زیاتوي چې د ودانۍ نشتون او د مسلکي ښوونکو کمښت له کلونو راهیسې ستره ستونزه ده. دغلته تقریبا موږ سره 1409 تنه زده کوونکي د زده کړې لپاره راځي. موږ چې دغه مکتب تقریبا د ډېرو ستونزو سره مخ دی. خو غټه ستونزه لومړنۍ دا ده چې موږ دلته دا کوم تعمیر نه لرو، یعنې سرپناه نه لرو. په باد او باران او په ځینې مشکلاتو کې د شاګردان نشي کولی چې راشي. تاسو به ووینئ دلته تقریبا موږ سره نږدې خوړ پروت دی. په دغه خوړ کې که لږ چېرته لږې اوبه هم شي نو شاګردان نشي کولی چې د درس لپاره دې خوا راواوړي. بل دغه توتان لاندې ناست دي، د جومات کې زیاتره شاګردان کښېني. نو دغه غټو مشکلات سره موږ انشاءالله دلته مخ یو او شاګردان هم د درس زده کړې لپاره دلته په وخت باندې رسېدګي نشي کولی. اچین ولسوالۍ د پوهنې امریت مسؤلین هم یاده ستونزه مني او پر وینایي دغه ښوونځی د ودانۍ لپاره 6 جریب رسمي ځمکه لري خو تر دې دمه یې د ودانۍ چارې نه دي پیل شوي. دوی زیاتوي چې یاده ستونزه یې له مرکزي حکومت سره شریکه کړي او ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به حل شي. بناءً مشکلات او ستونزې ډېرې زیاتې دي خو د اچین پوهنې امریت اړوند د خادر هغه ابتدایي ښوونځی چې 1500 تنه ذکور او اناس زده کوونکي برحال لري او د 10 تنه ښوونکو لخوا یې د تدریس چارې پر مخ وړل کېږي. خو ستونزې د شاګردانو ته د تعمیر نشتون دی. البته د تعمیر لپاره ښه برابره 6 جریبه ځمکه په واک کې لرو چې وقف شوې ده د دولت سره په املاکو کې ثبت ده. نو موږ وخت په وخت باندې د مربوطه مقاماتو سره او د دې ترڅنګ مؤسساتو سره د تعمیر ستونزه شریکه کړې ده او هغوی هم په خپل وخت سره ډاډ راکړی خو تر اوسه پورې دې ته د حل لاره نه ده پیدا شوې. اوس مهال په ټول اچین ولسوالۍ کې 26 ښوونځي فعال دي چې څه باندې 23 زره زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. خو یوازې 7 بابایي د سرپناه لومړۍ اسانتیاوو لرونکي دي چې د جګړو له امله یې څه برخې زیانمنې شوي دي. خو مسؤلین د بیا رغونې غوښتنه کوي ترڅو زده کوونکي په یو خوندي چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. لایک شینواری ننګرهار اچین خادر هغه